د بلخ ولسوالۍ په د بي بي کلي کې په 1000 متره مربع ځمکه کې د بلخ د للبنات اناسیا دارالعلوم د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه مدرسې مسؤل د یا دیني مرکز د جوړولو پر اهمیت د خبرو کولو ترڅنګ وویل چې پخوا په دې کلي کې د نجونو د مدرسې د نشتون له امله زده کوونکي د دیني زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ وي، چې دغه مرکز په جوړولو سره به دا ستونزې حل شي. امروز یک افتتاح مدرسه دارالعلوم بلخ للبنات ما یک آغاز کردیم. به خاطر او خیلی شیوخ و خیلی علمای کرام آمده بود. ما که کدام وسع و طاقت و چی ما بود امور ما کردیم. دیگه مردم از همکاری کنه. از خداوند متعال همیشه میخواهیم که همین مردم ما و شما در کار خیر، مساجد، مدرسه، د همین طبقات د مکاتب خیلی همکاری کنه. د بي بي د کلي اوسیدونکي هم د یادې مدرسې د جوړېدو له کاري پیل څخه خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې دغه مرکز د کار د بشپړولو لپاره باید د ټولنې غوره خلک هڅې وکړي. دغه مدرسې په حساب راغلي خوشحاله یو ډېر الحمدلله چې مدرسه سخت اساس کېږي. تقریبا د من کلی 400-500 کوره ده، تر اوسه د زنانه مدرسه کې فعاله شوې نه ده. الحمدلله ډېر خوشحاله یو، مېلمانه هم ډېر راغلي دي او مدرسه زموږ کلي کې جوړېږي. دا ډېر غټ ویاړ ده موږ ته. باید که همین جماعت کنه، هر کدامش برادر کمک کنه. برادر دمی مدرسه است، نیستی تو که برادر د ماجتا و د مدرسه خو بسیار کمک میکنه. انشالله که بسیار تجارت میکنه. د یادونې وړ ده چې په دغه کلي کې له 500 څخه زیاتې کورنۍ اوسېږي چې له کلونو راهیسې د نجونو لپاره د دیني مدرسې له نشتوالي سره مخ دي، چې دغه مرکز د کاري چارو له پای ته رسېدو سره به په دې برخه کې د دوی ستونزې هم حل شي.